میرویس ښه احساس نه لري. د هغه عضلې درد کوي، تبه لري او ټوخیږي. هغه اندېښنه لري چې دا ښایي کورونا وایرس وي. څه باید وکړي؟ د هغه میرمن زرغونه په آنلاین ډول ګوري چې دا ناروغي کومې نښې لري او څه کول پکار دي. د کوویډ 19 ناروغۍ په نښو کې ښایي ټوخی، تبه، د ستوني او غړیو درد، سالنډي او په ساه اخیستلو کې ستونزې ښکاره شي. دا نښې او اندازه یې په ټولو خلکو کې توپیر کوي. البته په ځینو کسانو کې ښایي دا نښې هیڅ ښکاره نشي. یو بل شی چې ښایي ګواښ زیات کړي دا دی چې آیا میرویس په تیرو ورځو کې په کورونا وایرس له بل ککړ کس سره لیدلي کتلي دي او که نه؟ آیا هغه په داسې یو ځای کې پاته شوی چیرته چې په کورونا ډېر کسان ککړ وو؟ آیا میرویس د شکر یا زړه ناروغیو په شان کومه بله پخوانۍ ناروغي درلوده او یا یې عمر له 15 کالونو لوړ دی؟ آیا میرویس یا زرغونه د روغتون یا زړو کسانو په پالنځي کې پالل کیدونکو په شان له داسې کسانو سره ورځنۍ اړیکې لري چې تر ډیر ګواښ لاندې دي؟ که څه هم میرویس د ټولو پوښتنو ته نه ځواب ورکړی دی، زرغونه په یوه پالنځي کې کار کوي. ځکه نو دوی پریکړه کوي چې د روغتیایي خدمتونو 114-117 شمیرې ته ټلیفون وکړي او دا خبره ورسره شریکه کړي. دلته ډاکټر دوی ته نور معلومات او مشوره ورکوي او میرویس ته راتلونکي دوشنبه د ازموینې لپاره وخت ورکوي. تر هغه وخته باید میرویس او زرغونه کور پاته شي او له اړیکو ډډه وکړي. له ازموینې 2 ورځې وروسته مثبته پایله راځي او ښایي چې میرویس په کورونا ککړ دی. دا چې د هغه ناروغي شدیده نه ده، کولی شي کور پاته شي او تر 14 ورځو پورې ځان کرنټین کړي. که د ناروغۍ د نښو له ورکېدو 48 ساعته وروسته بیا ازموینه وشي او دا ځل پایله منفي وي، هغه کولی شي کرنټین مات کړي. ځایي روغتیایي اداره به له زرغونې او میرویس سره اړیکه ونیسي او وپوښتي چې په دې ورځو کې له چا سره نږدې پاته شوي دي. زرغونه هم باید په کرنټین کې پاته شي او ښایي ازموینه یې هم وشي. که د میرویس د ناروغۍ نښې شدیدې شي، روغتون ته به ولېږدول شي. ښه روغتیا میرویس جانه.